سلامونه ډیر ګران زده کوونکو خپل نوي درس ته په خیر راغلی ښه راغلی. تاسو یوه ورځ مخکې ولوستل چې جذر مربع څه معنا ورکوي او څه رقم پیدا کیږي او مجذور څه ته وایي. د نننۍ ورځې درس هم چې په 59 او 60 صفحه درسونه دي د یو طبیعي عدد پوره مربع جذر پیدا کول دي. لومړی د تجزیه په طریقه او دلته تاسو ته یو مثال هم دغه دایره کې دلته لیکلی چې 2 په توان د 4 ضرب په 15 په طاقت یا توان د 2 جذر موږ تاسو څه رقم پیدا کولی شو. د دې لپاره چې دغه درس په عملي توګه کار کړو او په دغه شکل یو عدد تجزیه کړو، په دغه شکل یې راوړو او جذر مربع یې په پوره توګه پیدا کړو. په پوره توګه د یو عدد جذر مربع پیدا کول یعنی کوم اشاري عدد نه وي ورسره پوره عدد وي. موږ به راشو فعالیتو برخه ته. د فعالیتو په برخه کې تاسو ته د شپږ دېرشو د عدد جذر مربع، د 144 او د 4 د عددونو جذر مربع د تجزیه په طریقه دلته باید موږ تمرین کړو چې څه رقم پیدا کیږي. لومړی درته ویلي چې د دوی هغه لومړني ضربي اجزاوې پیدا کیو. اوله مرحله څه کړو؟ لومړنۍ ضربي اجزاوې پیدا کیو او وروسته د هغو نه وروسته د تجزیې نه د 2 مساوي ضربي اجزاو څخه یو ټاکل کیږي او یو د بل سره څه کیږي؟ ضرب کیږي. هماغه اصل ضرب تاسو ته د مربع جذر درکوي. نو اوس به راشو په عملي توګه به دغه فعالیت ترسره کړو. ښه، څنګه چې تاسو په کتاب کې تاسو ته 3 عددونه درکړي، د 14 عدد، د 4 عدد او د 144 عدد به د تجزیې نه په ګټه اخیستنې سره لومړی دوی تجزیه کړو او بیا به مربع جذرونه پیدا کړو. لومړی دا تجزیه کړو، د ښي لاس نه پیل کړو. 6 جفت عدد لومړی رقم دی په 2 قابل د تجزیه دی، په 2 به تجزیه کړو. یو په 2 کې 2، 8 په 2 کې 14، په څه چې یو دال پاتې کی 14 کی. بیا 18 جفتی بیا په 2 تجزیه کړو، 9 په 2 کې 18، نه طاقت دی په 2 نه تجزیه کی، په 3 تجزیه کړو، 3 په 3 کې 9 او 3 اولیه عدد دی په خپله یې نیسو، یو په 3 کې 3. موږ ترلاسه کړل چې د 14 عدد مساوي په څو دی؟ 2 دانې 2 لرو، 2 په طاقت 2 ضرب په 3 په طاقت 2 دانې 3 لرو په 2. اوس به وروسته به پیدا کړو چې اوس به راشو مربع جذر به د تجزیې په واسطه پیدا کړو. یعنی موږ به د 14 په ځای د ضربي اجزا د جذر د لاندې ونیسو او حل وکړو. 14 مساوي دی په جذر دی 2 په طاقت 2 ضرب په 3 په طاقت 2. دا مساوي کیږي. دا تاسو کولای شئ چې بیل یې هم ولیکئ. جذر مربع د 2 په طاقت 2 ضرب د جذر مربع د 3 په طاقت 2. تاسو پوهیږئ چې د جذر مربع درجه څو ده؟ 2 ده. د جذر مربع درجه 2 ده، خو موږ نه نیسو. نو دغه مربع د دغه جذر مربع د درجې سره خلاصیږي یا اختصار کیږي. دغه د دې سره اختصار کی پاتې کی څو؟ 2 ضرب 3. 2 چې ضرب 3 کړئ، تاسو ته یې په کتاب کې راهنمایي کړې وه، ویلي وو چې په آخر کې دغه ضربي اجزا ضرب کړئ. 2 په 3 کې څو کی؟ 6 کی. او 6 جذر مربع د کوم عدد موږ پیدا کړ؟ موږ پیدا کړ چې 6 د 14 جذر مربع دی. یعنی د 14 مربع جذر مساوي کی په څو؟ مساوي کی په 6. دا خو د موږ تاسو زده وو چې 6 په 6 کې 14 کیږي، د 14 جذر مربع 6 دی. مګر دغه طریقه چې در سره کار شوه، دغه طریقه د تجزیه طریقه وه
چې تاسو ته وښودل شول چې په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې د یوه طبیعي عدد جذر مربع پیدا کړئ. ښه، اوس به د څلور شپېتو جذر مربع په همدې طریقه یعنې د تجزیې په طریقه درته پیدا کړم. دلته به جفت دوه ونیسو، 3 په 2 کې 6، 2 په 2 کې 4. بیا جفت دوه دي، بیا یې په 2 تجزیه کیو، 1 په 2 کې 2، دلته 1 پاتې کې 12 کې، 6 په 2 کې 12، بیا جفت بیا دوه نیسو، 8 په 2 کې 16، بیا جفت دوه نیسو، 4 په 2 کې 8، بیا جفت دوه نیسو، 2 په 2 کې 4، او بیا هم دوه لومړنی عدد دی، 2 نیسو، 1 په 2 کې 2. موږ ترلاسه کړل چې 4 شپېته عدد مساوي دی په څو؟ مساوي دی په 1 2 3 4 5 6 دانې 2. 2 په توان د څو؟ 2 په توان د 3، 2 په توان د 6 وبخښئ، 2 په توان د 6. ښه، اوس یې نو جذر څه رقم پیدا کیو؟ اوس دلته به ونیسو چې جذر د 4 شپېته مساوي دی په جذر د 2 په توان د 6. ښه، اوس د دې لپاره چې خپل کار اسانه کړی وي، 2 په توان د 6 موږ لیکلی شو چې 2 په توان د 3 بیا ټول په توان د 2. 2 په 3 کې څو کې؟ 6 کې. د دې لپاره چې موږ خپل جذر د مربع سره خلاص کړی وي، موږ کولی شو په دې توګه یې ولیکو. او که یو لایق شاګرد وي بدون د 2 نه چې تجزیه یې کړي، راساً پوهیږي چې مربع یې خلاصه شوه، 3 پاتې شو. 2 د 2 توان د جذر مربع سره د منځه ځي، پاتې کې جذر د 4 شپېتو مساوي کې په 2 په توان د څو؟ 3. 2 په توان د 3 څه معنا؟ یعنې 2 3 وارې په خپل نفس کې ضرب شوي، 2 په 2 کې 4، 4 په 2 کې 8. موږ پیدا کړل چې د 4 شپېتو مربع جذر څو دی؟ 8. اوس به راشو بل عدد ته، 144، بیا هم در جفتی په 2 تجزیه کې و، اول رقم یې جفت دی، 2 تجزیه کې و، 9 په 2 کې 14، 2 په 2 کې 4، بیا جفت دی، 3 په 2 کې 6، 6 په 2 کې 12، بیا 2 نیسو، 1 په 2 کې 2، دلته 1 پاتې شو، 16 شول، 8 په 2 کې 16، بیا یې 2 نیسو په څه چې جفت دی، 9 په 2 کې 18، 9 طاق دی، 3 تجزیه کې و، 3 په 3 کې 9، بیا 3 اولیه ده د 1 په 3 کې 3. موږ تاسو پیدا کړل چې د 144 عدد مساوي دی په څو دانې 4 لرئ؟ 1 2 3 4 دانې 2 لرئ، 4 دانې 2 لرئ، 2 په طاقت دی 4 ضرب په څو دانې 3 لرئ؟ 2 دانې. ښه، اوس لیکلی شو چې جذر مربع د 144 مساوي دی په 2 په توان د 4 ضرب په بیل نیسو 3 په توان د 2. دا مربع د دې سره خلاصي او د 2 هم 2 خلاصي، 2 پاتې کی، یعنې داسې تاسو لیکلی شئ چې 2 په توان د 2 ټول په توان د 2 ضرب په دا خلاص شد، صرف 3 پاتې شد، 2 د 2 سره څي، دلته پاتې کی 2 په توان د 2، 2 په توان د 2 ضرب په 3 مساوي کی په څو؟ 2 په توان د 2 څو کی؟ 2 په 2 کې 4، 4 ضرب په 3، 3 په 4 کې څو کی؟ 12. یعنې موږ تاسو پیدا کړل چې د 144 جذر مربع څو دی؟ 12 دی.
ګرانو زده کوونکو دلته په کتاب کې تاسو ته مثال حل کړی. په مثال کې 2 جزء دي، یو 400 یو 300 او 900 او 9 عددونه جذر مربع پیدا کړئ. دلته 2 سواله تاسو ته حل کړي او یو به زه درته تشریح کوم، د 400 عدد به درته تشریح کوم او دغه دوم عدد به درته په کتابچه کې به درته حل کړم چې تاسو ته کومه ستونزه پیدا نشي. د 400 عدد یې لومړی تجزیه کړی. تاسو پوهیږئ چې د جفت عدد دی. په جفت عدد په لومړی عدد یې 0 دی، یو جفت عدد دی. په 2 تجزیه کې 2 په 2 کې 4، 2 صفر یې کارته کړي. بیا یې په 2 تجزیه کړی په څه چې لومړی رقم یې 0 دی. یو په 2 کې 2 صفر یې کارته کړي. بیا په 2 تجزیه شوی 5 په 2 کې 10 صفر یې کارته کړی. بیا په 2 تجزیه شوی 2 په 2 کې 4، 5 په 2 کې 10 او بیا په 5 کې 5 په 5 کې 25 اولیه دا دی 1 په 5 کې 15 او دا عدد یې دلته درته لیکلی چې په دې ډول یې لیکلی چې د 400 جذر مساوي دی په 2 په توان د 4 ضرب په 2 په 15 په توان د 2. موږ دلته ولیدل، موږ تاسو ولیدل چې موږ څو دانې 2 درلودل. موږ څو دانې 2 درلودل؟ 1 2 3 4. دغه تکرار شوي چې دي 2 ور تکرار شوي، نو په شنه رنګ ته تاسو ته ښودلی او 2 ځلې 15 درلودل. نو په دې خاطر 2 په توان د 4 او 15 په توان د 2 یې دلته لیکلی. نو دلته دی مستقیم درته لیکلی، ما غوندې درته جدا کړی نه دی چې 2 په توان د 2 ټول په توان د 2 رسي. هغه آخر توان یې د جذر څخه خلاصي 2 په توان د 2 باقي پاتې کیږي او د 15 توان 2 دی د جذر څخه خلاص شوی، دلته 15 پاتې شوی. نو دلته پاتې شوي 2 په توان د 2 4 کې ضرب په 15 4 په 15 کې 20 کې یعنی د 400 مربع جذر څو دی؟ د 20 عدد دی. زه به دغه بل عدد یې له غټ عدد دی دا به زه خپله په کتابچه کې در سره عملي کار کړم چې تاسو ښه زده شي. د 3990 عدد جذر مربع یې موږ پیدا کیو د تجزیه په طریقه. اوس لومړی عدد یې طاق دی، نو موږ تاسو پیږو چې په 2 قابل د تجزیه نه دی، 3 نیسو. په 3 تجزیه کیو ارقام جمعي وو چې په 3 قابل د تقسیم دی. 1 په 3 کې 3، 3 په 3 کې 9، 2 په 3 کې 6، 3 په 3 کې 9. بیا هم طاق شو، بیا هم په 3 قابل د تجزیه دی. 4 په 3 کې 12، یو پاتې کې 12 کې، بیا هم 4 په 3 کې 12، یو په 3 کې 3. بیا به هم 4 په 4 کې 8 کې یو 9 کې، بیا په 3 قابل د تجزیه دی. یو په 3 کې 3، دلته پاتې کې یو. 4 په 3 کې 12، دلته پاتې کې 2. 21 کې 9 په 3 کې څو کې 9 په 3 کې 21 کې. اوس بیا طاق دی، بیا چې طاق شو یو 4 15 کې 15 شپږ 12، بیا په 3 قابل د تجزیه دی. 4 په 3 کې 12، 4 په 3 کې 12، 2 پاتې کې 29 کې 9 په 3 کې 29. 9 څلوېښت چې شول نو په 3 قابل د تقسیم نه دی. 9 4 14 کې په 9 قابل د تقسیم دی. اومه اولیه یا لومړنی عدد دی. 9 په 9 کې 9 څلوېښت. 9 یو لومړنی عدد دی، په خپله یې نیسو. 1 په 9 کې 9. اوس موږ تاسو ترلاسه کړل چې 3990 عدد مساوي دی په څو دانې 3 لري؟ 1 2 3 4 دانې 3 لري. 3 په طاقت 4 ضرب په 9 په طاقت یا توان د څو 2. اوس یې جذر پیدا کوئ. جذر مربع دی 3990 مساوي دی په جذر مربع دی 3 په طاقت 4 ضرب په
اوه په طاقت دوه مساوي کیږي په ده کېدای شي چې بیل یې ولیکئ درې په طاقت څلورو داسې لیکلی شي درې په طاقت دوه ټول په طاقت دوه دا نظر په کوم فرمول تاسو په یاد دی ای په طاقت ام ان مساوي کیږي په ای په طاقت ام ټول په طاقت ان دا باید په یاد ضرب اوه په طاقت څو اوه په طاقت دوه جذرونه مې هم بیل کړل او در توانونه مې هم د آسانۍ دپاره د دپاره چې تاسو پوه شئ بیل مې کړل درته دا مربع د جذر مربع سره خلاصي دلته پاتې کیږي درې په طاقت دوه ضرب اوه مربع جذر سره خلاصي پاتې کیږي اوه دا مساوي کیږي په درې په طاقت دوه څو کیږي درې په درې کې درې ضرب درې نه ضرب اوه خپله دا مساوي کیږي په نو په اوه کې کیږي درې شپېته موږ پیدا کړل چې د درې زره او نه سوه او نه شپېته عدد جذر مربع څو دی د درې شپېته عدد دی ښه ګرانو زده کوونکو تاسو ته یې په شپېتمه صفحه کې لومړی په فعالیتونو کې څو سواله درکړي دلته یې ویلي د تجزیې په مرسته د 441 یو اتیا شپږ سوه پنځه ویشت 225 او 1225 عددونو مربع جذر پیدا کړئ په دوام فعالیت کې ویلي له لاندې عددونو څخه کوم یو کامل یا پوره مجذور دی نو زه به د دغه لومړی فعالیت نه 441 او 1225 225 درته حل کړم دغه دوه اجزا 625 او یو اتیا د تاسو کارخانګي په خپله د تجزیې په طریقه مربع جذر پیدا کړئ او دوام سوال به هم پیدا کړو چې 140 پوره مجذور دی او که 180 پوره مجذور دی هلته به تعریف هم درته وکړم چې پوره مجذور څه شي ته ویل کیږي نو را بشو په خپله کتابچه کې به لومړی دا سوالونه حل کړو ښه ما درته مخکې لیکلي چې تاسو وخت په ضایع نشي پیل وکړو د 225 نه د مربع جذر به د تجزیې په طریقه پیدا کړو لومړی رقم یې 15 دی په 15 قابل دی ویش یا قابل د تجزیې دی 15 به دلته ونیسو 4 په 15 کې کیږي شل 2 پاتې کیږي 15 په 15 کې کیږي څو 15 بیا 15 دی بیا په 15 کې قابل د ویش دی نه په 15 کې کیږي 15 نه چې شان نه بیا په څو قابل دی ویش دی په دریو قابل دی ویش دی په دریو به یې وویشو درې به یې ونیسو درې په دریو کې کیږي نه او بیا به درې اولیا لومړی عدد دی لومړنی عدد دی یو په دریو کې کیږي درې او دا په یاد ولرئ چې لومړی په دریو هم خالص په دریو هم ویشل کیږي موږ 225 لیکلی شو 225 لیکلی شو مساوي دي په 15 په طاقت 2 ضرب په 3 په طاقت 2 او داسې هم تجزیه کولی شو موږ تاسې په دریو هم لومړی تجزیه کولی شو چې اشتباه ونه کړو په دریو به هم تجزیه کړو 225 د دې لپاره چې مرتب راشي په دریو به هم تجزیه کړو اوه په دریو کې کیږي 21 15 په دریو کې کیږي څو دلته یو پاتې کیږي 15 اوس بیا په دریو قابل د ویش دی اوه 15 12 کیږي 2 په دریو کې شپږ کیږي دلته یو پاتې کیږي بیا څو کیږي 15 په دریو کې 15 اوس دلته 15 شول 15 نیسو 15 په 15 کې 15 او بیا 15 نیسو یو په 15 کې 15 تاسو ګورئ چې دا تجزیه او دا تجزیه عین نتیجه تاسو ته درکوي بیا هم 225 مساوي کیږي په 15 درې لومړی درې نیسو درې په توان د 2
ضرب په 15 په توان د 2. دواړه ځوابونه عیناً شی دي خو لږ موږ مخکې او شاته تجزیه په دې ډول ترسره کړه. اوس یې موږ جذر مربع نیسو. جذر مربع د 225 مساوي کیږي په جذر د 3 په توان د 2 ضرب په کېدای شي چې بیلې ونیسو که مخکې چې بیل ونیوه 15 په توان د څو 15 په توان د 2. دا مربع د 2 جذر مربع جذر سره د منځه ځي. دا مربع د دې جذر سره د منځه ځي. پاتې کیږي 3 ضرب په 15. 3 په 15 کې څو کیږي 15. نو موږ پیدا کړل چې د 225 مربع جذر مساوي په څو شه مساوي په 15 شه. که تاسو 15 ضرب 15 کوي تاسو ته څو درکوي 215 درکوي. اوس به راشو دغه بل عدد ته 1225 په تجزیه کوو. 1225 لومړی عدد یې 15 دی خو بیا به هم وګورو چې په دریو قابل د تجزیه دی که نه دی. 15 او 2 کې 9 او 2 کې 9 یو 10 کې نه کې 10 جفت عدد درځي. په درې نه دی قابل د تجزیه په 15 یې تجزیه کوو. 2 په 15 کې 10 4 په 15 کې 20 2 یې پاتې کیږي 15 په 15 کې 25 بیا 15 دی بیا په 15 قابل د ویش دی 4 په 15 کې 20 دا له 4 پاتې شول نه په 15 کې 15 اوس نه 40 شه نه 40 په 15 قابل د ویش نه دی او ونیسو او په او کې نه 40 او اولیه یا لومړنی عدد یو په اوو کې اوه. اوس موږ ترلاسه کړل چې 1225 مساوي دي په 15 طاقت یا توان د 2 ضرب په اوه په طاقت د 2. ښه اوس یې جذر پیدا کړو. جذر د 1225 جذر مساوي دی په جذر د 15 په طاقت 2 ضرب په اوه په طاقت 2. د دواړو طاقتونه 2 دي. طاقتونه یا توان یې د جذر مربع سره څه کې د منځه ځي پاتې کیږي 15 ضرب په اوه 15 په اوه کې څو کې 15 یعنې د موږ تاسو 1225 جذر مربع د دغه عدد څو شه 15 شه. که 15 تاسو 2 ځله ضرب کړئ تاسو ته 1225 درکوي. را بشو 441 لومړی عدد یې طاق دی. ګورو چې په دریو قابل د تجزیه دی که نه 4 او 4 اته کې یو اته او یو نه کې په دریو قابل د تجزیه دی. 3 یو په دریو کې 3 دلته پاتې کیږي یو د دې ته څنګ 14 کې 4 په دریو کې 12 2 یې پاتې کیږي د 14 نه 2 چې دلته یو ته څنګ راشي 21 کې اوه په دریو کې 21. اوس بیا هم په دریو قابل د تجزیه دی. 4 په دریو کې 12 2 پاتې کیږي دلته 22 کې نه په دریو کې 22 نه 40 شول په اوه قابل د تجزیه دی. اوه په اوه کې نه 40 او اوه لومړنی عدد یو اوه. موږ ترلاسه کړل چې 441 مساوي په څو دی 3 په طاقت 2 ضرب په اوه په طاقت 2. جذر مربع یې چې ونیسو 441 مساوي کیږي په جذر مربع دی 3 طاقت 2 ضرب اوه په طاقت 2. کېدای شي چې دا بیل بیل هم ولیکئ که مخکې چې ما درته ولیکل داسې هم لیکل کې او یو ځای هم کېدای شي راسنې مربع د جذر سره خلاصه شي. دا مربع د جذر مربع سره خلاص مساوي کیږي په 3 ضرب اوه. 3 په اوه کې کیږي 21. یعنی موږ تاسو ترلاسه کړل چې د 441
یو څلوېښت مربع جذر څو دی؟ د 21 عدد دی. 21 دوه ځلې ضرب کړئ، تاسو ته څو درکوي؟ 441 درکوي. اوس به راشو دوهم فعالیت ته. دوهم فعالیت کې ویلي کوم یو کامل مجذور دی. ما تاسو ته وویل چې کله چې ضربي اجزا جفت وي هغه کامل مجذور دی، او که کوم یو طاق اجزا دلته کوم یو طاق پیدا شي نو هغه بیا کامل مجذور نشي کېدای. اوس به وګورو چې 180 کامل مجذور دی که 144 کامل مجذور عدد دی. دا په صفر پیل شوی او 18 په دوه قابل د تجزیه یا ویشتی په دوه تجزیه کې و، نه په دوه کې 18 صفر کارته کې و، بیا هم صفر دی، بیا په دوه تجزیه کې و، 4 په دوه کې 8 یو پاتې کې 15 په دوه کې 10. اوس 4 15 چې جمع کړو عدد شو په نه قابل د تقسیم دی، په دوه نه دی، په درې ویشو یا تجزیه کې و، دوه په دوه کې یو په دوه کې درې، یو په دریو کې درې، دلته پاتې کې یو، 15 په دریو کې 15، بیا هم په دریو قابل د ویش دی، 15 په دریو کې 15، 15 اولی عدد دی، 15 یو په 15 کې 15. اوس موږ دلته ترلاسه کړل چې 180 عدد مساوي دی په 2 په طاقت څو 2 واردی، 2 ضرب 3 په طاقت څو 2 ځلې ضرب شوی 2 مگر 15 په طاقت یوه یا طاق. نو دا د دې نه معلومیږي چې 180 عدد کامل مجذور نه دی، مگر 144 اوس وګورو دا کامل مجذور نشه، کامل مجذور نه دی. اوس به 144 وګورو چې دا کامل مجذور دی که نه دی، یعنی د ضربي اجزا و توان جفت راځي که نه راځي. که د ضربي اجزا و یعنی دغه ضربي اجزا و توان جفت راغی نو حتما دا کامل مجذور دی. جفت دی لومړی رقم په دوه تجزیه کې و، په دوه کې 14، دوه په دوه کې 4، بیا دوه نیسو، 3 په دوه کې 6، 6 په دوه کې 12، دلته یو پاتې کېږي، بیا جفت دی، بیا یې دوه نیسو، یو په دوه کې 2، 8 په دوه کې 16، بیا جفت دی، بیا یې دوه نیسو، 9 په دوه کې 18، طاق شه، 3 نیسو، 3 په دریو کې 9، 3 لومړنی عدد دی، یو په دریو کې 3. اوس ګورو چې د 144 عدد مساوي کیږي په 1 2 3 4 دانې 2 لیرو، طاقت یې جفت شه، ضرب 3 2 دانې لیرو، 3 په طاقت 2، د دې طاقت هم جفت دی، د دې طاقت هم جفت دی. نو د دې نه معلومه شوه چې 144 د موږ د ا ځواب سم ځواب دی. ا تاسو ته درکړی 144 او بی تاسو ته درکړی 180، ویلي دي کوم یو یې کامل مجذور دی. دا نشه دلته مولید، اما دا د ا ځواب یې درست ځواب دی، د ا 144 عدد کامل مجذور دی. ګران زده کوونکو، راځو د شپېتمې پاڼې پوښتنو ته. په شپېتمه پاڼه کې لومړی پوښتنه کې تاسو ته پوښتنه کړې د تجزیې د طریقې په مرسته د لاندې عددونو مربع جذر پیدا کړئ. 1024، 2025، 3116 عددونو مربع جذرونه د تجزیې په طریقه پیدا کړئ. چې زه تاسو ته د لومړی جزء او آخري جزء حل کوم، دغه 2025 په خپله حل کړئ. دوام سوال یې پوښتنه یې څرنګه چې د 88 جذر مربع نه دی، نو د 110,000 جذر مساوي دی په 810,000 جذر مساوي دی په A 90، B 900، C نه. د 810,000 جذر مربع موږ تاسو پیدا کیو چې کوم یو ځواب یې درست ځواب دی. نو اوس به راشو کتابچه کې به خپل سوالونه حل کړو. ما تاسو ته وویل چې د 3 جزو نه زه 2 جزه د لومړی او آخري جز به تاسو ته حل کړم، او دغه
د منځ جز چې 2025 په خپل حل کړی چې تاسو تمرین پکې د سوالونو په حل کې ډیر شي د ښي د طرفه پیل وکړو او لومړی به 1024 عدد چې لومړی رقم یې جفت دی تجزیه کړو په دوو تجزیه کې یو ویشل کې 15 په دوو کې 10 یو په دوو کې 2 په دوو کې 4 بیا جفت دی بیا 2 نیسو ویشو یې په دوو 2 په دوو کې 4 دلته یو پاتې کې 11 کې 15 په دوو کې 10 بیا یو پاتې کې شپږ په دوو کې 12 یو پاتې شو 12 بیا جفت عدد دی بیا یې په دوو کې نیسو یو په دوو کې 2 په دوو کې 4 یو پاتې شو هلته 16 شو او ته په دوو کې 16 بیا هم جفت دی بیا په دوو کې نیسو شپږ په دوو کې 12 4 په دوو کې 8 بیا هم جفت دی 2 نیسو 3 په دوو کې شپږ 2 په دوو کې 4 بیا هم جفت دی 2 نیسو یو په دوو کې 2 دلته یو پاتې شو شپږ په دوو کې 12 بیا هم جفت دی 2 نیسو 8 په دوو کې 16 بیا هم 2 نیسو 4 په دوو کې څوکي 8 بیا به هم 2 ونیسو 2 په دوو کې 4 2 لومړنی عدد دی 2 نیسو 2 یو په دوو کې 2 اوس موږ ترلاسه کړ چې د 1024 عدد مساوي په څو شو مساوي په 2 په طاقت څو وشمېرئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جذرې که ونیسو همدغه عدد د جذر ته لاندې راځي جذر د 1024 مساوي دی په دا به دا رقم ولیکو 2 په توان د 5 ټول په توان د څو ټول په توان د 2 په 5 کې څو کې 10 کې دغه مربع د مربع جذر سره د منځه ځي دلته پاتې کې 2 په توان د 5 2 په توان د 5 څه معنا ورکوي یعنی 15 واره 2 په خپل نفس کې ضربیږي پنځه واره 2 چې په خپل نفس کې ضرب شول څو کې 2 په 2 کې 4 2 په 2 کې 4 4 په 4 کې 16 ضرب په 2 څو کې 2 یعنی موږ تاسو پیدا کړل چې د 1024 جذر مربع څو شو د 2 عدد شو اوس برا شو د 3014 د عدد مربع جذر چې څه رقم پیدا کی 3014 بیا هم جفت دی 2 نیسو یو په 2 کې 2 دلته پاتې کېږي یو لس کې 15 په 2 کې 10 بیا یو پاتې کې 14 کې شپږ په 2 کې 12 بیا یو پاتې کې 16 کې 8 په 2 کې 16 بیا په 2 تجزیه کې و 4 په 2 کې اوه په 2 کې وبخښئ اوه په 2 کې 14 یو پاتې کې 8 په 2 کې 16 4 په 2 کې 8 بیا په 2 نیسو جفت دی 3 په 2 کې شپږ یو پاتې کې 18 کې 9 په 2 کې 18 2 په 2 کې 4 بیا 2 نیسو یو په 2 کې 2 دلته یو پاتې کې 9 په 2 کې 18 شپږ په 2 کې 12 بیا په 2 قابل د تجزیه دی 9 په 2 کې 18 یو پاتې کې 8 په 2 کې 16 بیا په 2 قابل د تجزیه دی
څلور په دوو کې اته، دلته یو پاتې کېږي، نه په دوو کې څو کېږي؟ اتلس. ښه، اوس نه څلوېښت شه، نه څلوېښت په اووه قابل د تجزیې دی، په درېیو هم نه کېږي، نه او څلور دیارلس کېږي، اووه په اووه کې نه څلوېښت او اووه اولیه ده د یو په اووه کې اووه. اوس موږ تاسو پیدا کړل چې د 3160 عدد مساوي په دوه په توان د څو شه؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ. شپږ ضرب اووه په توان د دوه. اوس به جذر څه رقم پیدا کړو؟ د 3160 جذر مساوي دی په جذر د دوه په توان د شپږ او ضرب اووه په توان د دوه. ما مخکې تاسو ته در زده کړل چې تاسو څه رقم لیکلی شئ؟ لیکلی شئ چې دوه په توان د دریو ټول په توان د څو؟ دوه ضرب اووه په توان د دوه بیل یې لیکلی شئ. دا مربع د دې جذر مربع سره ځي، دا مربع د دې جذر مربع سره ځي، دلته پاتې کېږي دوه په توان دریو ضرب اووه مساوي کېږي په دوه په توان د دریو څو دي؟ دوه په دوه کې څلور، څلور په دوه کې اته، اته ضرب اووه څو کېږي؟ شپږ پنځوس. یعنې موږ تاسو پیدا کړ چې د 3160 مربع جذر څو شه؟ شپږ پنځوس شه. یعنې دلته به ولیکو 3160 مربع جذر مساوي دی په شپږ پنځوس. وروستۍ پوښتنې ته. وروستۍ پوښتنه هم ده چې څرنګه چې د یو اتیا جذر مربع 9 دی، نو د 800 لکم ویلی شئ د 800 یا 800 جذر مساوي کېږي په A 90 دی، B 900 دی، C څو دی؟ 9. اوس به مو وګورو چې په کومه اسانه طریقه کولی شو چې د حل کړو. مو 800 څلور صفره لري، 800 یا 800 کولی شو چې داسې ولیکو، یو اتیا ضرب لس په توان د څلورو، او دا کولی شو چې ولیکو یو اتیا ضرب لس په توان د دوو ټول په توان د دوه. دوه په دوه کې څو کېږي؟ څلور کېږي. دا جذر مربع د دوه مربع سره ځي، د یو اتیا جذر مربع خو تاسو پوهیږئ چې څو دی؟ 9 دی، ضرب لس په توان د څو پاتې شه؟ لس په توان د دوه پاتې شه. لس په توان د دوه څه دی؟ لس په لسو کې سل کېږي، 9 ضرب سلو مساوي په څو دی؟ مساوي په 900. یعنې د موږ د تاسو د بي ځواب درست ځواب دی. ګرانو زده کوونکو، تاسو نننی درس همدلته پای ته رسیږي. مې مثالونه درته کار کړل، مې پوښتنې درته کار کړل. خدای دې وکړي چې ښه مو زده شوي وي. د خپلو ملګرو همصنفانو سره یې شریک کړئ. خپل چینل منظم ګورئ. خدای مل شه. ښه ورځ ولرئ.